السلام علیکم دوستانو، موږ د مدینې په ښار کې وو او الحمدلله جمعې مونځ موږ وکړو. ما سره یو چې دی حضرت مولانا شیخ قاري صاحب الماس اللغماني را سره دی او بل عبدالوارث دی. عبدالوارث چې دی د یو کې نه موږ سره راغلی دی. الله تعالی جنتونه ورکړي. واقعا یو تکړه ځوان دی په تقوا. دلته راغلي یو دا ډوډۍ ټرای کوو او الماس اخي به یو دوه کلمې سترګې ډول چاته دا وویل. سترګې مې هغه هوټل ته دې وګیا اخي دا سعودي جالبه سره ما ته شخصا ډېر جالبه و. دلته دوه نظریې دي. یو نظر دا چې سعودي کې ټول خلک مالدار دي، دا غلطه ده. دویم نظر دا ده چې سعودي هر ځای جوړ دی، دا هم غلطه ده. او دریم نظر دا ده چې سعودي خلک ډېر مغرور دي، دا هم غلطه ده. یعنې موږ شخصا وکتل چې ماشاءالله ډېر ښه رویه موږ سره وکړه. د ایرپورټ نه وخت نورو مسایلو پورې حتی عبدالوارث سره یو ښځې د نکاح خواهش هم وکړو خو موږ ریجکټ کړه. ګپ لګو ښه. نو الحمدلله اوسه پورې زموږ تجربه ډېره ښه ده. زما په نظر که ته مسلمان یې، بدون شک مسلمان یې دا ویډیو ګوره، ملحد نه یې. که ملحد یم دا اوس دا ویډیو پرېږدم. یو چکر باید ملحدین سره ډېره ورانه نه ده. والله زما ملحدین ډېر وران ده. ځکه ملحدین انسان باید هغه دروغ ونه وایي کوم یو انسان چې خپل ځان ته دروغ وایي. متوجه؟ ملحدین چې کله وایي چې اسلام حق نه دی، الله سبحانه وتعالی وجود نه لري، دوی اصل کې خپل ځان ته دروغ وایي. متوجه؟ ځکه موږ ډېر وران ده. او ځکه به ښه پوهېږي چې لږ پوهېږي. دویم که نه زه په غلطه ابو جهل قضیه ده. ابو جهل قضیه ده. نو موږ سره هلته بهادر خان هم دی، رانږدې شه ورو. الله تعالی ته ورکړي. ډېر ډېر ځای راغلی دی او دلته ډېر چله شو چې پیسې مو ورکړه خو بیا دې خرچه وشوه. ځوانان خدمت وکړي، داسې ګلان دا د لرې کې نه راغلي، زموږ حق لري. ستاسو خبره ناراض هر وخت. جزاک الله خیر. خرچو خراب کړی دی. نو موضوع بېرته راځو. که امکان لري پیسې ټولې کا، سیوینګ وکړه، یو چکر عمرې ته راشه انشاءالله. واقعا یو ډېر خاص تجربه درولي. یو یعنی اسلام به واقعا وپېژنې چې کله ته عمرې ته راشې، د مقصد مسجد کې لمونځ وکړې، کعبې ته ورشې، همداسې تاریخي ځایونه وګورې. نه غواړم بیا تقریر شروع کړم، خو الماس ته دوه درې خبرې به وکړي. فقط دومره وایم چې غواړئ چې هغه اطمینان او سکون پیدا کړي که نه، یو ځل مسجد حرم مسجد نبوي ته راسئ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر څنګ یو دوه رکعته لمونځ او درود پرې مخامخ ووایو، سلام پرې هم ووایئ. همدارنګه مکې حرم ته. نو دغه دوه ځایونه دي په ټول دنیا کې. زه فکر کوم بل به داسې ځای نه وي چې کله سړی داخل شي، هغه ورونه چې راغلي دي او چې څوک هغې ته معلومات، چې کله سړی داخل شي نو فکر کوي چې بیخي هغه دنیا دا نه، هر څه ختم وي. نو موږ اوس دلته راغلي یو دغه ځای کې وایي بهادر حیران ورور وویل رحمت ورو خو پېژنې چې د خوراک ډېر شوقي دی. نه نه دومره نه. دلته چې دی هغه د ګډ سرونه نه دي، دا وایي دا خخۍ تنور کې پخوي. ماشاءالله. نو دومره به هم څوک هم دا ویډیو ګوري. تاسو فامیل نه الله مو عمره حج په نصیب کړي کا. ځکه دا یو غټه تحفه ده مسلمان ته چې الله یې په نصیب کړي او دلته راشي. دا ټول خلک دلته ناست دي، دا ټول خوراک ته ناست دي. دا ټول مسجد نه راغلي دي، جمعې مونځ یې کړی او دلته راغلي دي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.